ګرانو محترم اوریدونکو ښه راغلاست د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په لړۍ کې به نن ډېر مهم درس ولرو. د همدې درس عنوان به وي مخ diese Fehler nicht، یعنی دا تېروتنې مه کوئ، دا غلطي وي مه کوئ. نو دلته به ځینې مهمې جملې چې په هغه کې غلط جمله وي او د هغوی د اصلاح لپاره به هم معلومات ورکړل شوي وي چې څنګه موږ صحیح او درسته جمله ویلی شو یا لیکلی شو. نو مخ diese Fehler nicht همدا درس تر پایه پورې تعقیب کړئ. نو راځئ لاړ شو او هغه څه زده کړو چې دا تېروتنې مه کوئ، بلکې هغه صحیح او اصلاح شکل یې وکاروئ. نو راځئ لاړ شو هغه زده کړو. دلته لرو ich gehe zu Hause، ich gehe zu Hause. نو دا جمله درسته نه ده یا صحیح نه ده. نو صحیح جمله به یې څنګه وي؟ ich gehe nach Hause، یعنی zu په ځای باندې nach باید وکارول شي، یعنی زه کور ته ځم. ich gehe nach Hause یعنی زه کور ته ځم. نو څو دلته غلطه دا چې لیپا ورکړل شوې ده او صحیح ټیک مارک هم دلته ورکړل شوی، یعنی دا جمله صحیح ده. ich gehe nach Hause. نو د همدې تېروتنې د همدې غلطي پر ځای باندې څو پر ځای باندې موږ باید nach وکاروو. همدارنګه بیا لرو wenn ich ein Kind war، wenn ich ein Kind war. نو دلته دا جمله هم صحیح نه ده. د هغو پر ځای صحیح درسته جمله als ich ein Kind war. نو دلته wenn باید ونه کارول شي. als ich ein Kind war یعنی کله چې زه ماشوم وم، نو دلته د when پر ځای باندې باید als وکارول شي. صحیح. بیا لرو ich gehe mit dem Auto، ich gehe mit dem Auto. دا جمله هم صحیح نه ده. د هغو پر ځای باندې صحیح جمله وایو. مثلا دلته gehe باید ونه کارول شي. ich fahre mit dem Auto، ich fahre mit dem Auto یعنی زه په موټر کې سفر کوم یا زه ډرایو کوم، موټر یعنی چلوم. نو ich fahre mit dem Auto همدا جمله صحیح ده. د gehe پر ځای باندې باید fahre وکارول شي. ich fahre mit dem Auto. صحیح. نو دا صحیح جمله همدا ده. بله جمله لرو ich habe 25 Jahre. نو دا جمله هم صحیح نه ده. نو د هغه پر ځای باندې وایو ich bin 25 Jahre alt. کالت وایاست که نه وایاست صحیح ده، یعنی زه 25 کلن یم یا 25 کاله عمر لرم. نو د habe پر ځای باندې bin باید وکارول شي. habe دلته غلط ده. ich bin 25 Jahre alt. ich bin 25 Jahre او یا هم ich bin 25 Jahre alt یعنی زه 25 کلن یم. نو همدا صحیح جمله ده. بیا لرو Köln ist klein als Berlin. نو دا هم څه غلطي لري، غلطه ده. یعنی دلته د klein پر ځای باندې باید صحیح شکل وکارول شي، یعنی Köln ist kleiner als Berlin یعنی کولن د برلین په پرتله کوچنی ده. نو kleiner دلته ایغو سره کارول کیږي، یعنی دا مقایسوي ده، یعنی کمپاریټیو ده، د مقایسې په شکل باندې ده. نو یعنی کولن د برلین په نسبت یا پرتله باندې کوچنی ده. نو دلته als Berlin، kleiner als Berlin. د klein پر ځای باید kleiner یعنی کمپاریټیو یا پرتله‌ییز شکل باید وکارول شي. نو همدا جمله دلته صحیح ده. بل لرو ich finde die Stadt mehr interessant، ich finde die Stadt mehr interessant. نو د هغو پر ځای باندې درست شکل به څه شی وي؟ ich finde die Stadt interessanter. نو دلته هم ایغ باید وکارول شي. نو دا به درست او ډیر صحیح شکل وي. ich finde die Stadt interessanter. interessanter یعنی ایغ باید درته راوړل شي، یعنی زما په نظر ښار جالبتر ده یا ښار په زړه پورې ده. ich finde die Stadt یعنی ما وموندو یا زما په نظر باندې ښار یعنی جالب ده یا په زړه پورې ده. interessanter یعنی ډېر په زړه پورې ده. لرو Sarah hat zu ihrer
Tochter neue Schuhe gekauft. نو د همدې جملې پر ځای باندې به درسته او صحیح جمله کومه وي؟ Sarah hat ihre څو لرې کوو یعنې هغه باید ونه کارول شي. ihre Tochter neue Schuhe gekauft یعنې سارا خپلې لور ته نوي بوټان واخیستل. ihre Tochter څو باید ونه کارول شي. Sarah hat ihre Tochter neue Schuhe gekauft یعنې سارا خپلې لور ته نوي بوټان واخیستل یا نوي بوټان یې ورته وپیرل. نو دا درسته جمله صحیح. بیا لرو hilf mich bitte. نو دا جمله هم درسته نه ده. نو د هغو پر ځای باندې صحیح او درسته جمله به کومه وي؟ hilf mir bitte. د mich پر ځای باندې mir کاروو یعنې مهرباني زما سره مرسته وکړئ، مرسته یا کومک وکړئ. یا hilf mir bitte یعنې مهرباني زما سره مرسته او کومک وکړئ. نو دلته د mich پر ځای باندې باید mir وکارول شي. hilf mir bitte. او اخیری هم لرو du möchtest ein Kaffee. سوالیه du möchtest ein Kaffee. نو دا جمله صحیح نه ده یعنې غلطه ده. نو درسته او صحیح جمله به کومه وي؟ هغه ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو کولی شئ چې د همدې جملې صحیح شکل یا صحیح فرم کمنټ برخه کې حتما ولیکئ. ډېر اسانه ده. نو دا جمله به جوته کړي چې تاسو درس صحیح تعقیب کړی ده. دا پورته کومې غلطي چې بله هغه مو اصلاح کړې ده، یو څه مو ترې زده کړي دي که نه. نو د همدې غلطې جملې صحیح جمله په کمنټ کې حتما ولیکئ. du möchtest ein Kaffee. سوالیه نو همدا به صحیح جمله به یې کومه وي؟ کمنټ برخه کې ولیکئ. نو دا و د همدې درس پای. د همداسې نورو درسونو د لیدلو او زده کولو لپاره زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه لرئ مهرباني په کمنټ برخه کې ولیکئ او د همدې کورنۍ دندې صحیح ځواب کمنټ برخه کې هم ولیکئ. تر بیا پورې ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.